السلام علیکم ورحمت الله. ستاره ټولو سوالونو جواب دا دی چې اسراف دا معنی ده مثلا اوس تا گزاره کیږي ستا لکه مثلا تو مثال ستا گزاره مثلا اوس په یو جوړه کپړه کیږي یا دا یو جوړه کپړه چې دا دوه درې لکه څه پرې گزاره کیږي. اسراف دې ته وایي چې ته یو شیز داسې زیاتې راواخلې او هغه شیز بیا ستانه فضول وي. مثلا ته یو شیز زیاتې راواخلې ستانه فضول وي. مثلا زه تا ته وایم ته اوس مثلا هوټل ته وړی خوراک له په خوراک کې درې څلور قسمه خوراک ته راواخیست، په دې کې تا یو قسم په طبیعت وخوړو، دوه قسمونه تا نه هسې پاتې شو. دا دوه قسمونه تا نه پاتې شو، دې ته اسراف ویل کېږي. دارنګې په اوبو کې اسراف کول لکه ولاسه کې انسان چې زیاتې اوبه استعمال کړي دا اسراف دی. دارنګې په دې کې دغه اسراف دی، دې نه منع راغله. او دویم دا چې تر الله پیسې درکړې وي، ته ګټه وټه کړې وي، ته په خپلو پیسو کې د الله په لاره کې هم خرچ کوې، یعنې د الله لاره کې هم خرچ کوې. دې نه علاوه ته ځان له ښایسته کور برابروې، نو دا ته برابرولی شي. ځکه د الله نبي فرمایي چې د سعادت څلور نښې دي. یوه د نیکبختۍ څلور نښې دي. یوه نښه دا ده چې الله انسان ته فراخه کور ورکړي، فراخه ته به ځان له کور هم فراخولی شي، کمره پې هم برابرولی شي، هر څه پې کولی شي. دویم ته الله مال درکړی ته په هغې ښایسته جامه هم اچولی شي او دارنګې اچوي به لازمن چې الله درته مال درکړی د مال به ښکاره کوي. ځکه الله قرآن کې فرمایي واما بنعمت ربک فحدث. الله وایي هر چې د الله نعمتونه دي نو هغه ښکاره کړه. یعنې الله کوم نعمتونه په تا کړي دي، مال الله درکړی دی نو په ځان ښکاره کړه، ښایسته جامه واچوه، ښایسته پیزار واچوه. د ښکاره کول د اسراف نه دی. دا په هغه وخت کې اسراف دی چې ته یو شیز واخلې بیا استعمالوي نه او داسې پروت وي، بیا دا اسراف دی. ښه اوس مثلا تا یو شیز واخیستو، مثلا ستا دوه جوړې کپړې دي، تر الله نعمت په هغې واضحه کړو، ښایسته جوړې کپړې د چول دي، دا صحیح ده. اوس د دې نه علاوه تا سره پیسې دي، ستا هم طبیعت کېږي چې زه بله جوړه واچوم او بلې جوړې ته ستا مثلا ضرورت راځي، ګڼې ګورې له ځې، غم ښادۍ له ځې، نو هغه پې اخیستی شي. دې نه علاوه تا سره ته بې غریب له هم ورکولی شي. نو هر هغه مال چې الله تعالی درکړی په هغې مته ښه برابر کور کې پې هم ښه ښایسته کار کولی شي، جامې جوړې پې هم اچولی شي، بلکې کوي به ځکه د الله نعمتونه په ځان ښکاره کوي. دې نه هټ کرته و د مال کې د الله په لار کې صدقه کوي، یعنې د الله حق به ترې وباسي. غټه خبره ده. مثلا ته ځان له جوړه کوي، ښه ښایسته جوړه، پیسې دې سره ډېرې دي، او غریب له هم وکړه، مسکین له هم وکړه. دارنګې ته ښایسته خوراک غواړې چې ما ښایسته خوراک وکړې، ځان سره یو غریب مسکین هم خوراک کې کېنوه، پوه شوې. یا داسې حال دی چې تا ته پته ده چې ګیر چاپېره ما سره مسکینان ډېر دي، ته یوازې، نو په دغه وخت کې ستا لپاره بیا ښه خوراک کول نه دي پکار. ته به ښه خوراک نه کوې، ځکه ته هغه ښه خوراک چې ته کوې مثلا په هغې 1000 روپۍ راځي، په دې 1000 روپۍ باندې 15 مسکینان مړېږي. نو ته داسې وکړه چې دغه 1000 روپۍ په ځان مه لګوه، د مسکینانو له ورکړه، ته هم صبر ورسره وکړه، نو دا ستا لپاره اوچته مرتبه ده. بیا نور هر څه خوراک هم کولی شي ښه برابر، او جامه هم اچولی شي، هر څه کولی شي، د الله نعمتونه په ځان ښکاره کولی شي. ځکه دا به ښکاره کوي چې الله مال درکړو، دا به ښکاره کوي. واما بنعمت ربک فحدث. الله وایي چې تا ته کوم نعمتونه ما درکړي دي هغه ښکاره کړه. دغه اسراف نه دی.